د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پوهه او حکمت چې مکه د ډېرې سترې جګړې نه وژغورله دا دقیقا هغه وخت و چې د مکې قریشو پر یو بل پسې تورې راښکلې وې او د جنګ یو ستر اور په لګېدو و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې پوهې او حکمت نه چې الله سبحانه وتعالی ورته ورکړی و د جنګ دا اور مړ شو او د اتفاق او د اتحاد یوه لمحه شروع شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 کاله عمر ته رسېدلی و. صبر دا جګړه د څه شي وه؟ ولې دوی غوښتل چې جګړه وکړي؟ دغه جګړه د کعبې په آبادۍ کې د یو موضوع په سر را شروع کېدله. واقعه داسې وه چې کعبه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې جوړه شوې وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زمانې پورې ډېر وخت په دې تیر شوی و او د وخت په تېرېدو سره سیلابونو او طبیعي آفتونو د کعبې دیوالونه کمزوري کړي ول. نو په دې کې قریشو په دارالندوه کې دا مشوره وکړه چې دا زموږ د عزت ځای دا نړېدل او بیا د سره جوړېدل غواړي. نو دوی په دې سلا شول چې موږ باید د دې کعبې دپاره چانده وکړو. دوی چانده راټوله کړه لیکن یو شرط یې کېښوست چې باید په دې کعبه کې موږ هیڅ حرامې پیسې ونه لګوو. هر څه چې راټولوو باید د حلالو پیسو نه وي. دوی سره سلا شول خو دوه هغه مواردو چې دوی پکې یوې نتیجې ته نه ورسېدلي. یو دا چې د کعبې د چت د سر لرګي په مکه کې نه و موجود. دویم دا چې مکی والا د خټو آبادیانې کولې او بیت الله د کاڼو آبادي وه. نو دا به څنګه جوړېږي؟ دوی په دې مشوره کې ول چې الله سبحانه وتعالی یو کس راوست او هغه دوی ته وویل چې په جده کې یوه جزیره ده او په هغه کې یوه کشتۍ بادونو وړې ده او د هغه مالک نه دی موجود. هغه به راوړو د بیت الله په سر به یې واچو. دویم دا چې د باقوم په نامه یو ګلکار د روم نه راغلی او مکې سره نږدې اوسېږي. دغه سړی د کاڼو په آبادي پوهېږي. نو دوی خوشحاله شول او د کعبې د آبادۍ لپاره یې مواد او ترتیبات برابر کړل. دوی خپل تیاری وکړ لیکن دوی چې د ابرهه د واقعې نه خبر و نو هیڅ چا په مکه کې دا جرأت نه کوو چې لاړ شي او د بیت الله دیوالونه ونړوي تر څو پر ځای یې نوې آبادي وشي. دوی په همدې کشمکش کې ول چې یو ډېر هوښیار سړی د ولید په نامه دا راغی او ورته یې وویل زه به اوچت شم د کعبې د بام په سر او د کعبې ړنګول به پیل کړم. که چېرته ما ته مصیبت ورسېد نو تاسې دا کاڼي بیرته راجمع کوئ او یوازې زه به هلاک شوی یم. په دې کې ولید د کعبې سر ته وخته او د کعبې نړول یې شروع کړ او د مکې خلکو دا دعاګانې کولې اللهم لم نزغ اللهم لم نزغ. الله مونږ د کعبې د ورانولو او د بېعزتۍ اراده نه لرو. په دې کې له څه وخت تېرېدو نه وروسته ټول خلک په دې پوه شول چې په دې کار الله سبحانه وتعالی راضي دی. نو ځکه ټول اوچت شو او د کعبې ورانول یې پیل کړ. په دې کې د کعبې دیوالونه تر تهدابه ورسېدل او د تهداب په آخري ساحه کې شنه شنه کاڼي راووتل لکه اسنمة الابل الخضراء یعنې د اوښانو د قوب په شان شنه شنه کاڼي. یو کس دا اراده وکړه چې د دغه کاڼو نه یو کاڼی راوباسي. نو چې څنګه یې جبل ورته واچوو د دې کاڼو نه داسې یوه رڼا راووتله چې ټوله ساحه یې رڼا کړه او په مکې باندې یوه زلزله راغله. په دې کې د مکې مشرانو دا فیصله وکړه چې بس تر دې ځایه بعد له دې الله سبحانه وتعالی نه خوښوي چې موږ دا ځای وشکوو.
نو بیرته یې د کعبې د جوړولو چارې پیل کړې او هرې قبیلې ته یې یو کنج، یوه زاویه او یو ساحه ورکړه چې دوی پکې کار او آبادي وکړي. دوی ولې دا کار کوو؟ ولې هر قبیلې ته یو دیوال او زاویه ورکول؟ د عربو په قبایلي نظام کې د اسلام نه مخکې د افتخاراتو خبرې وي او دوی به په هر هغه څه چې د دوی دپاره به افتخارات جوړېدل او د دوی دپاره به یو نوم جوړېده، د هغه لپاره به یې قربانیانې ورکولې او د هغه لپاره به یې کوششونه کول. نو ځکه یې دا دیوالونه او زاویې وویشلې. د کعبې دیوال یو څه اندازې ته رسېدلی و چې د حجر الاسود د ایښودلو موضوع شوه. نو دې کې هرې قبیلې او هرې ډلې به دا ویل چې دا به موږ دو. دا کار هیڅ امکان نه لري چې زموږ نه غیر بل څوک وکړي. په دې کې د دوی ترمنځ سخت بې اتفاقي جوړه شوه او دغه بې اتفاقي د دې لامل شوه چې دوی د یو بل پسې تورې راوباسي او د یو بل وژلو ته شروع وکړي. د سخت اختلاف نه وروسته یو کس چې امیه ابن الحرب نومېده ده غږ کړ، موږ تاسې خو یو قوم یو، ولې یو بل وژنو؟ راځئ دا مسله یو داسې کس ته یوسو چې یو فیصله راته وکړي. په دې کې په دې خبره دوی نه جوړېدل چې دا فیصله به موږ ته څوک وکړي، څوک به داسې تن وي چې زموږ دا فیصله وکړي. په دې کې دغه کس دا غږ کړ چې که هر څوک هم دا اوس د باب بني شیبل طرف نه راغی، هغه بس موږ دا فیصله کوي. ټولو په دې صلاح وکړه. دې سره رحمت للعالمین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم په دې دروازه ننوت او الله سبحانه وتعالی دلته په دې ټولو قریشو باندې مشر کړ او د یو داسې حکمت نه یې کار واخیست چې ټولې قبیلې بیا سره په اتفاق کړي. هغه دا چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دروازه راننوت نو ټولو وویل رضینا بالصادق الامین، موږ راضي یو په صادق او امین باندې. بیا یې غږ کړ چې رضینا بالصادق الامین، موږ په دې صادق او امین انسان باندې راضي یو، دا دې موږ فیصله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څادر واخیست، حجر الاسود یې پکې کېښود او د هرې قبیلې مشر ته یې غږ کړ چې راشه او د څادر یوه څنډه ونیسه. په دې کې دوی دا کار وکړ او دغه حجر الاسود یې د بیت الله دیوال څخه نږدې کړ. په دې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ او د حجر الاسود یې په خپل ځای کې کېښود چې په دې سره ټولو عربو او قبیلو بیرته خپل اتحاد خپل کړ. الله سبحانه وتعالی دا ستر کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس وکړ او دا د هغه حکمت بیانوي. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.